السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم، کوم وخت به پر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو کار سخت سو، نو ده به الله تعالی جل جلاله ته لمونځ کاوه، 2 رکعاته لمونځ به وکړي. نو موږ ته هم پکار ده چې کوم وخت یو کار او یو حاجت ولرو، الله تعالی جل جلاله ته مراجعه وکړو، لمونځ وکړو، نفلی لمونځ. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چاته چې د الله تعالی جل جلاله څخه یو ضرورت سي او یا د یو بنده څخه یو حاجت وي، نو هغه چې اودس وکړي، بیا چې 2 رکعاته لمونځ وکړي او بیا چې د الله تعالی جل جلاله ثنا ووایي، صفت چې د الله تعالی وکړي، کوشش وکړي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دغه کلمات ووایاست، 100 ځله یې ووایه او بیا وروسته تر هغه درود شریف ووایه، اللهم صلی او اللهم بارک. دا موږ تاسو چې په لمانځه کې وایو، دغه درود شریف ووایاست او بیا وروسته دغه دعا وکړي. دغه دعا ډیره بهترینه دعا ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا دعا موږ ته ښولې ده چې پله لمونځ وکړه، بیا د الله تعالی صفت وکړه، د الله تعالی ثنا ووایه، وروسته درود شریف ووایه او بیا دا دعا وکړه. لا اله الا الله الحکیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم انی اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رغضاء إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. دا حدیث ترمذی را نقل کړی دی، ترمذی جلد اول صفحه 108. کچيري دا دعا د چا په یادېږي نه، نو هغه دې پر کاغذ باندې ولیکي چې دغه لمونځ یې وکړي، د لمانځه څخه راوروسته چې بیا د کاغذ د مخې دغه دعا وکړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دعا ده، هغه دعاګانې چې معصوره دي، یعنی قرآن کریم کې راغلي دي، قرآن کریم کې آیاتونه دي او یا هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه را نقل سوي دي، دې ته معصوره دعاګانې وایي. نو هغه مستجابې هم کیږي، هغه قبلیږي هم. هغه که موږ الله تعالی جل جلاله ته دعاوې وکړو، هغه دعاوې الله تعالی جل جلاله یې قبلوي. نو کوشش موږ باید وکړو چې معصوره دعاګانې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دعاګانې وکړو، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام به ګرد عمر هغه دعا کول چې هغه الله تعالی جل جلاله قبلول. دته خو هغه دعاګانې معلومې وي چې دغه دعاوې الله تعالی جل جلاله قبلوي. نو د ځان څخه نورې دعاګانې کول دا بې فایدې دي، قبلیږي هم نه. نو کوشش موږ باید وکړو دغه دعا او دغه د حاجت لمونځ وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.